سلامونه او نیکي هیلې درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینورډ پروګرام 10م درس ته. که څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په دې درس کې موږ او تاسو د فونټ آپشن لوسته. په دې درس کې به موږ او تاسو د پاراګراف آپشن ولرو. د پاراګراف په آپشن کې موږ سره مختلف آپشنونه شتون لري او په دې درس کې به موږ په دې وپوهېږو چې پاراګراف خپله څه ته وایي. په پاراګراف کې موږ نور کوم آپشنونه لرو، څنګه کولی شو چې د یو پاراګراف څخه ګټه واخلو او د کومو مواردو لپاره پاراګراف استفاده کیږي. لومړی خپله که چیرې موږ راشو as it is ولیکو یا هم مثلا موږ راشو افغانستان ولیکو او انټر ووهو، دغه افغانستان خپله موږ سره یو پاراګراف شو. ولې؟ ځکه چې موږ انټر پریس کړ. مثلا موږ بیا راځو اچ لیکو او انټر ووهو، بیا مثلا راځو مساوي رنټ شروع یو پاراګراف قوس بند. دا دوه نیم خطه معلومات چې ګورئ دا هم یو پاراګراف ده. هر کله چې موږ یو څیز ولیکه یا یو ټکسټ مو ولیکه او انټر مو پریس کړ، هغه ټکسټ که هر څومره وي، که هغه یو لغت وي، یو حرف وي، یو جمله وي، یو خط وي، د څو خطونو مجموعه وي، هغه پاراګراف شو. اوس که چیرې موږ ګورو موږ 3 پاراګرافه لرو. دې لپاره چې موږ پوهېږو آیا موږ 3 پاراګرافه لرو یا نه، راځو انفارمیشن ته، پراپرټیز ته، اډوانس پراپرټیز، سټیټسټکس او دلته موږ وګورو د پاراګرافز په برخه کې 3 پاراګرافه لرو. نو له دې څخه موږ وپوهېدلو چې موږ اوس په خپل وینورډ پروګرام صفحې پر مخ 3 پاراګرافه لرو. راځو خپل درس پیلوو د بلټس آپشن څخه. بلټس خپله سمبول ته ویل کېږي. که چیرې موږ دلته راشو، مختلف بلټس موږ سره شتون لري. مثلا د ډاټ بلټ ده، د سرکل بلټ ده، د ټیک بلټ ده، پکچرز په شکل بلټ هم شتون لري موږ سره. مختلف بلټس موږ سره شتون لري. مثلا موږ راځو دغه بلټ انتخابوو. اوس وګورئ دغه بلټ موږ سره جوړ شو. مثلا موږ راځو دلته لیکو افغانستان او انټر کوو. کله چې موږ انټر وکړ، دا وګورئ بیا موږ سره بلټ جوړ شو. بیا دلته موږ لیکو مثلا لغمان. کله چې موږ انټر ووهو بیا وګورئ موږ سره دا بلټ رامنځته شو. دلته مثلا موږ لیکو کونړ. اوس بیا انټر ووهو ګورئ موږ سره بیا هماغه بلټ جوړ شو. نو موږ کولی شو چې یو ځل یو بلټ انتخاب کړو او هر څومره ځلې چې موږ انټر وهو په هماغه اندازه موږ سره نور بلټس یا هم سمبولونه جوړیږي. خو اوس وګورئ موږ انټر وهو، دلته موږ سره بلټ جوړ شو. خو تر څو چې موږ متن یا هم یو لغت یا هم یو ورډ نه یې لیکلی او انټر مو وهلی، بیا په دې وخت کې هغه بلټ موږ سره له منځه ځي. مثلا که چیرې موږ انټر ووهو وګورئ له منځه لاړ. ولې؟ ځکه چې موږ هېڅ کوم متن نه و اډ کړی هلته. اوس کنټرول زیډ وهو، دلته مثلا لیکو کابل. اوس وګورئ موږ سره همدغه بلټ که چیرې موږ انټر ووهو دا بلټ موږ سره بیا جوړ شو. نو موږ کولی شو چې متن ولیکو او انټر ووهو، موږ سره بیا بل یو بلټ جوړ شي. نو دا موږ او تاسو سره چې څنګه یو بلټ په خپل وینورډ پروګرام د صفحې پر مخ اډ کړو. بل موږ سره که چیرې موږ بک سپیس باندې کلیک وکړو نو هغه بلټ له منځه ځي. که چیرې بیا بک سپیس باندې کلیک وکړو نو زموږ د صفحې کرسر خپل اصلي ځای ته ځي. او که چیرې بیا بک سپیس باندې کلیک وکړو شاته ځي. او که چیرې بیا بک سپیس باندې کلیک وکړو نو یو لغت یا هم یو حرف موږ سره له منځه ځي یا هم ډیلیټ کیږي. نو دا چې څنګه یو بلټ رامنځته کړو یا هم جوړ کړو. بل موږ او تاسو سره د بلټ په برخه کې چینج لیست لیول آپشن ده. مثلا دلته موږ راځو لیکو یو بلټ لومړی انتخابوو. دلته مثلا لیکو what is computer. اوس موږ غواړو چې
وډس کمپیوټر په هکله یو څو کرښې معلومات ولیکو. مثلا راځو مساوي رند قوس شروع یو پاراګراف قوس بند انټر. اوس وګورئ موږ یو پاراګراف متن د وډس کمپیوټر په هکله ولیکه. اوس موږ دوباره راځو مثلا دلته یو انټر وهو او لیکو parts of computer. اوس دوباره انټر وهو. مثلا موږ وایو د دې parts of computer کې موږ غواړو چې څومره parts لري هغه parts په څنګ کې یو بلټ یا هم یو سمبول شتون لري. مثلا موږ راځو دغه بلټ انتخابوو. اوس وګورئ موږ یو بلټ انتخاب کړ. اوس دلته مثلا لیکو هارډویر، بیا انټر وهو سافټویر، بیا انټر وهو ډیټا، بیا انټر وهو یوزر. وګورئ موږ چې موږ د parts of computer په هکله یو څو ټکسټ ولیکه یا هم یو څو متن ولیکه. که چیرې موږ غواړو د هارډویر په هکله مثلا یو څو ټکسټه یا هم یو څو متنه ولیکو. اوس دلته باید موږ څه کار ترسره کړو. دلته موږ راځو خپل کرسر د هارډویر تر څنګ راوړو، انټر وهو، بیا دلته راځو د ټیب بټن باندې کلیک کوو. کله چې موږ د ټیب بټن باندې کلیک وکړ نو دلته وګورئ موږ سره یو بل سمبول جوړ شو. دا سمبول د دې نمایندګي کوي چې دا هر متن چې اوس موږ لیکو دا د هارډویر متن ده. که چیرې موږ سافټویر برخې ته لاړ شو مثلا موږ انټر ووهو او دوه ځلې ټیپ ووهو بیا دا د دې نمایندګي کوي. په بخښنې سره موږ یو کنټرول زیډ وهو. اوس مثلا راځو په دغه ځای کې مثلا لیکو انپوټ. اوس موږ غواړو چې اوس موږ د دې څخه پوهیږو چې دا انپوټ د هارډویر برخه ده یا هم د هارډویر پورې اړه لري. اوس که چیرې موږ بیا د انپوټ په برخه کې یو انټر ووهو او دلته بیا ټیپ ووهو او دلته مثلا ولیکو ډیټا، نو اوس موږ پوهیږو چې دا ډیټا د انپوټ پورې اړه لري یا هم دا ډیټا انپوټ پورې نښتې ده یا هم یو څه ربط لري ورسره. نو موږ کولی شو چې دغه عملي یا هم دغه کار ته چینج لیبل لیست وایو. که چیرې موږ وګورو دلته موږ سره د چینج لیبل لیست آپشن شتون لري. وګورئ دلته موږ سره د چینج لیبل لیست آپشن شتون لري. موږ 9 لیبل لیست لرو. دا لیبل لیست د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ په دې وپوهیږو چې دغه متن د دغه عنوان پورې اړه لري، دغه متن د دغه عنوان پورې اړه لري. نو چینج لیبل لیست خپل د استفادې موارد لري او موږ کولی شو چې مختلفو ځایونو کې استفاده کړو. بل آپشن چې موږ او تاسو سره هغه د نمبرینګ آپشن ده. د نمبرینګ آپشن په برخه کې موږ هم کولی شو چې نمبر اضافه کړو. مثلا موږ راځو 1 2 3 نمبر انتخابوو. اوس که چیرې موږ دلته ولیکو کمپیوټر، اوس انټر ووهو، ګورئ دویم نمبر موږ سره جوړیږي، اوس دریم نمبر جوړیږي موږ سره. همداسې که چیرې موږ یو متن ولیکو او انټر ووهو هماغه متن هماغه عدد موږ سره بیا اضافه کیږي. نو دا د نمبرینګ آپشن. یو آپشن چې موږ څخه د بلټس په آپشن کې پاتې شو هغه د ډیفاین نیو بلټ آپشن ده. په دې کې موږ کولی شو چې د سمبول هغه موقعیت ته تغییر ورکړو، کولی شو چې یو پکچر اډ کړو او کولی شو چې فونټ یا هم د هماغه سمبول رنګ کې تغییرات راوړو او بعضې نور موارد ورباندې تطبیق کړو. مثلا ایټالیک یې کړو، بولډ یې کړو، ریګولر یې کړو یا هم مثلا انډرلاین یې کړو، سټریک کړو، سوپر سټریک او سب سټریک یې کړو چې موږ په تېرو مواردو کې مو دغه آپشنونه لوستي وو.
نو اوس هم راځو نمبرینګ آپشن په برخه کې چې موږ سره مختلف آپشنونه شتون لري. په دې نمبرینګ آپشن کې هم موږ سره چینج لیول چې موږ په تیر موضوع کې ولوسته define new number format ده چې دا هم د define new bullet آپشن په څیر ده. دلته هم موږ کولی شو چې سټایل یې بدل کړو، مثلا الفباتا یې کړو ABC کړو، رومن عدد اډ کړو، فرست سیکنډ تھرډ اډ کړو، فونټ کې تغییرات راوړو، یا هم کولی شو نمبر فارمټ کې تغییرات راوړو، هماغه پوزیشن یا هم موقعیت کې تغییرات راوړو. یا هم موږ کولی شو چې د فونټ په برخه کې سبسکرپټ، سوپرسکرپټ، ستریک شو، ډبل سکرپټ کړو، آل کپس، سمال کپس، بولډ، ایټالیک دغه آپشنونه باندې تطبیق کړو. او بل موږ سره د نمبرینګ آپشن په برخه کې سیټ نمبرینګ ویلیو آپشن ده. که چیرې موږ مثلا دلته راشو یو ولیکو بیا همداسې تر شپږو پورې عدد ولیکو، اوس موږ غواړو چې بعد د دې نه ورانشي، موږ سره باید بعد د دې نه موږ سره مثلا 50 راشي. د دې کار لپاره موږ راځو د نمبرینګ آپشن په برخه کې دلته set numbering value ته، او دلته مثلا په دغه باکس کې یو نه مثلا 50 لیکو او انټر وهو. اوس وګورئ دا ټول موږ سره 50 شو. اوس مثلا موږ راځو دغه انتخابوو، موږ غواړو چې دا 50 بعد د دې نه رانشي، مثلا 60 راشي. بیا راځو set numbering value ته او دلته لیکو مثلا 60 او انټر وهو. اوس وګورئ دا موږ سره 60 شو. نو په همدې اساس موږ کولی شو چې مختلف نمبرینګ ویلیو اډ کړو. او دا موږ تاسو سره د نمبرینګ آپشن. بل موږ تاسو سره د ملټي لیست لیول آپشن ده. د ملټي لیست لیول آپشن هم د نورو آپشنونو په څیر ده. په دې کې هم موږ سره define new multi level list ده او سټایلونه دي چې په دې آپشنونو کې مو لوستي وو. او دا موږ تاسو سره د وینورډ پروګرام لسم درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.